أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تدین الوان دی آیات مبارک اللہ تعالی د منافقانو د قباحت او د خباثت او داغی د شرارت او داغی د فریب او د دوکي ذکر مخکې آیاتونو کې راغلی دی. اوس په دې آیاتونو کې بیا مزید د دې منافقانو یو خراب خصلت چې کوم خیانت دی او د خیانت دا خصلت چې کوم دی کې موجود دی داغي بیا الټا په نور خلقو باندې تهمتونه او الزامونه لګي. تو د دې آیاتونو مبارک شان نزول متعلق جو سور روایات ذکر کیږي. ترمذی شریف کی د دې بارک یو حدیث مبارک ذکر دی. قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دی. هغه فرمای چې مدینه منوره کې زمون سره یو قبیله او خاندانو چاغی دا بنو ابي عبيرق ویلی شي. پدغه بنو عبيرق یا وت بني ظفر ویلی شي. پدې کې یو درې کسانو درې رونو یو نوم بشرو دبل بشیرو دبل مبشرو او دا بشیر پکې منافقو او د بیا بل نوم طعمم یادېږي یا طعما بن ابي عبيرق. اوس په دغه زمانہ کې د دې قبیلې د دې خاندان حالت ډېر خراب د ګردو فاقزده پراتی با او زیاتر خلق غریبانانو خوراکی بصرف کجوری وی او اوربشی بوی. د غنمو اوړو چې کم دی چې چا کړه بوو نو هغه ډېر اسوده حال او ډېر خوشحال کورنۍ بیا دی دا. قتادہ بن نعمان فرمایي چې زماتر رفاع بن زید اسوده حال هغه پکور کې چې کم دی د غنمو د اورو بورې موجوده وي او دغه شان هتیار اسلحه هم پکې وا. یو شپه دی بشیر منافق یا طعما بن عبيرق دا هغه کمرې چې کوم دی دیوال سوري کو داغینه یو بورې اورو هتیار ځان سره یو. رفاع بن زید الله چې کله سبا خبر شو زمان اغلا شوی دا د خپل روارت دا حال بیان کو قتادہ بن نعمان دا چې رمان بیګا شغلا کړی دا تعالی شروع شو چا ورته وی چې ربیګا د شپې د دې بشیر د کور چې کم دی رانا خطلا گویا اورې بلکلو چې اورې بلکلی گویا دی بډوړې په کړی نو کی دی شدید اغلا کړی تفتیش کو زیاتر معلومات دا شو چې غلا د کړی دا.
خو د بیا یو دا خيارتا کړی و چې د بیا د غنمو د بورې او سامان یو يهودي چې زید بن سمین دا غنمو هغه سره په تور امانت یې و او بیا د هغه بورې کې وی سوري شو نو هغه ول چې کوم دې په دې پلار باندې پراتو دی په غنخه باندې رال او دا يهودي کور ته ورسېدل داغه د کور نه چې کوم دې هغه مالی مسروقه د غلا برآمد کو هغه وته وی چې غل نیما تا خو ما کړه بشیر یا تعما بن عبیرک اخی دی په تور امانت دغه دې کې د انکار وکړو چې دا خو مان دی اخی اوس يهودي چې کوم دی هغه وی چې دا خو ما سره د امانت اخی دی او دغه دې کې بشیر وی چې نه ما دا مال دل نه دی ورکړ انکار یې کول یا خبره د الله پیغمبر ته وستله دغه دې کې چې کوم دی د دې بشیر خاندان کې کسان راغون شو هغه ته چې کله پته ولګي چې دا اغلا هم د کړی دا خو د بچو د پاره ست تدبیر پکار دی نو دغه دې کې بیا ټول چې کوم دی د بچو د پاره د الله د پیغمبر په خوان دي دا گواہی وکړه چې دا سړی خو چې کوم مسلمان دی دا کورنۍ دی کورنۍ دا او دا غلا خو جن دې کړه او بل وادار مسلمان کده باندې غلا ثابت شولا نو ډیر بچی کم دي مسلمانان رسوا شي او يهودي بچی کم دي بری شي د الله پیغمبر چې کم دي دا غي خبر ته کوم دي متوجي شو د الله پیغمبر خو با په ظاهر باندې حکم صادر کو اغیدا خبر ډیر پچالا کې باندې د الله پیغمبر بیان کړه د الله پیغمبر لا فیصله نه وکړي چې دغه دې کې دا آیت راغی چې ان انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله اے حبیبی شک مونږه تا د کتاب نازل کړی دی په حق سره تدید پارا چې د فیصلو کې د خلکو درمیان موافق د هغه چې کوم تا د الله خودنه کړی دا نو د الله خودنه په تور وحی کیږي او دلته اراک لفظ راغی خودنه او پستر کو چې کوم شی ولید دي شي نو هغه ډیر زیات یقیني وي نو ګویا دلته د الله په احکاماتو کې ځوان او ګمان نشتا بلکې د الله طرف ته کوم احکامات او اطلاع وی هغه یقیني او قطعي وي نو دا چې د الله د طرف نه کوم احکامات مبارکي حکم دي داغي مطابق چې کوم دي فیصله وکا ولا تکل للخائنین خصویما او ته مگر ځاو یا مجوړيګا د خیانتګرو د طرف نه جګړه کوونکی بلوا کې دام راځي چې دغه کلا دا منافق بشیر چې کلا د الله پیغمبر ته مخامخ شو دغه خاندان د دین روان دي قتاده بن نعمان د الله پیغمبر ته د خپل درو د غلا متعلق چې دغه د پور نغلا شوی دا او دغه کس باندې ګمان کوو چې د غلا د کړی دا او هغه بیا خپل خاندان ټول راوستو او دیوی چې دی باندې بے ځای تهمت لګیا د دروغ د الله پیغمبر بیا قتاده بن نعمان ته ډیر زور ورکړه چې ثبوت ته نشته او اسی بے ځای الزامونه لګي نو قتاده بن نعمان ډیر زیات خفه شو او بلکې دا چې ما خو چې دا خبر د الله پیغمبر ته ضرور نه وي او د مال دې ته ملون شي دا چې قسم ماته د الله پیغمبر زورن راکړه نو دې تر وته وی رفاعه چې خفقېګه ما الله وجه کم دي زمون بارکه فیصله وکي دا غره کې دا آیت راغی چې ان انزلنا الیک الکتاب الحق په دې کوی الله پیغمبر ته حکم راغی چې کم خلق خیانتګر دي نو د خیانتګرو چې کم دي ته طرفداري مکوا او داغي د طرف نه جګړه مکوا چونکه د الله پیغمبر خوشان داسې نه دي چې هغه د خیانتګرو طرفداري وکي خدای الله پیغمبر خو زیات در فیصله په ظاهر اعمال باندې د چا باطن دا هغه قتلنا د باطن معاملہ الله دې سپارلا لہذا د الله پیغمبر چې کوم دي دلته دا حکم متجکیږي د خیانتګرو سره یو ځکیګه ما او داغي طرف نه جګړه مکوا و دې مطلب کوم دادي چې څنګه مخکې تا د خیانتګرو چې کوم دي طرفداري نه دا کړی اوس هم چې کوم دي طرفداري مکوا او آینده هم مکوا او بیا واستغفر الله بخانه طلب کړه الله نه گویا
دا غلو کو د الله پیغمبر چې کله پړ کې خیال راغی دا منافق په حق کې په دې باندې د الله تعالی نه چې کوم دي معافي وغواړه اگر چې دا الله پیغمبر چې کوم دي داغه باره کې فیصله کړي نه و خدا حق د نیکانو خلقو بارک یا چې حسنات الابرار سیئات المقربین د نیکانو خلقو چې کوم دي نیکی چې کوم دي هغه د مقربین اس کی هغه برائی او گناہ کاری د الله پیغمبر خو ډیر وی شان دي نو ځکه چې کوم الله د مغفرت طلب کړه الله نه او یاد دغه خلقو بارکه چې د دې منافق سره یوځای شو داغه طرفداري کوله او مسلمانانو خو بیا هم طرفداري داغه کوله او داغي بارکه چې کوم د الله نه معافي وغواړه چې الله هغه ته معافي وکړي او الله داغي دا طرفداري چې کوم کړ الله او دا معاف کړي ان الله کان غفور الرحیم او بشک الله دی بخون کی او مهربان بیا الله تاکیداً بیا فرمائی ولا تجادلوا عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما ولا تجادلوا عن الذين ويا تو جګړه مکوا د هغه خلقو د طرفنا کم خلق چې د خپل نفس سره خپل ځان سره خیانت کوي او دلته د خپل ځان سره څنګه خیانت دی علماء فرمایي چې څوک د چا سره خیانت کوي یا د چا په مال کې څوک خیانت کوي یا نو گویا دې په خپل نفس کې ځان سره خیانت کوي دې چې کوم دغه خیانت د پاره د بدن کم اندامونو کې الله کم قوت طاقت اخی دی چې زړه دی دماغ دی پاکي چې کم قوت طاقت الله اخی دی هغه سره امانت دی او دې دغه امانت غلط ځای کې استعمالي د غلا د پاره خیانت د پاره نو گویا دې د بل مال کې خیانت کول دا د خپل ځان سره خیانت کول دي او ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما بشک الله نخوخي هغه کس چې ډېر خیانتګر وي او ډېر بد ګناهګار وي خوان دا مبالغه صيغه ده ډېر خیانتګر اسیمن او ډېر وی ګناهګار اوس ورپسې آیت مبارک کی یو قسمه زورونه ورکي خلقو ته خاص کر هغه خلقو ته چې داغي دا ایمانم لري چې الله حاضر ناظرم غړي او دیم یقین وی دیم ایمان وی چې الله نظما اس یو عمل پټ دی او باوجود داغي چې کم دی د خلقو د یرینا گناهونه پټي چرا یو گناه کې د خلقو مخکې نه کوي چرا ما خلق اونې ویني ولیکن دا غزاد چې هغه د دو سره هر ټیم وي وهو معهم الله فرمایي ویا الله د خپل علم او د رؤیت او د سمې په لحاظ سره بنده سره هر دی کې وي الله د بنده د هر حال خبر هوستا الله د بنده حرکات او سکنات ویني هم الله د بنده اقوال خبري اوري هم باوجود د دې چې کله یو سړی دا عقیدم نشي الله حاضر او ناظر دی الله زما د عمل نه خبر دی او بیا هم چې کوم دی د الله نه حیا نه کوي د الله نه شرم نه کوي مخلوق نه شرم او حیا کوي ګناه د خلقو نه پټي او چې کوم دی دا ګناه کوي نو هلته الله حاضر او ناظر دی الله د دا ګناه ویني نو دا د بی حیاي هغه ټول وي اخري حد ته دی ورسي چې دومره بے شرم شي دي چې د الله ذات ته دی حیا نه کوي او الله نه شرمېږي نه او دی ګناهونه کوي والله په دې آیت کې دغه خلکو ته یو زورونه او تنبیه ورکړي چې یستخفون من الناس وی د خلکو نه ګناه پټولی شي په قبر کې بوکي په تیار کې بوکي چې ځان له تنهایی کې به یو ګناه وږي ولا یستخفون من الله دا الله نه خو دې ګناه نشي پټولی وهو معهم دا الله دوی سره دی مطلب دا چې الله ذات دوی سره دی که الله له چې الله ذات دوی سره دی نو ګویا الله له بیا دوی په یو مکان کې یو سیز مونږ هغه جسم لري او الله خو د جسم نه منزه پاک دی او علماء دل فرمایي چې وهو معهم الله دوی سره
د علم او د رؤیت او د سمع په لحاظ سره دی چې الله د دې عمل نه خبر دی، الله د دې دا کار ویني، الله د دې دا خبره اوري وهو معهم. او بیا چې کوم دي دا منافقانو د شپې پټې پټې مشورې کوي، الله وی اذ یبیتون ما لا يرضى من القول. هغه وخت چې دوی د شپې مشورې کوي د هغه خبرو په اړه کې چې الله نه خوښي، ګوي دي د الله د ناخوخو خبرو د شپې پټې پټې مشورې کوي، نو الله خو به خبر دی. وکان الله بما يعملون محيطا. دی الله هغه ذات چې د دوی چې څه کوي الله پاغي احاطه ده، د الله د قدرت نه اس اوسید او د الله د احاطه نه اس اوسید په هر شتنه. لہذا هر کس ته دا پکار دی چې دې په ذهن کې دا خبره کیږي چې زه کوم عمل کوم الله زما دا عمل ویني، معنا خبر دی. لہذا د الله نه حیا کول پکار دی، شرم کول پکار دی. او کوڅو باوجود چې کوم دي ګناه کوي او دا قدم چې الله معاوني، گویا دی دا حیا او دا شرم چې کوم دی هغه حد ورسی او به شرم او به حیا شي. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. بشک مونږ نازل کړی تا د کتاب په حق سره، لتحکم بین الناس د پاره دې چې د فیصلو کې پمن د خلقو کې بما د هغه حکم مطابق اراک الله چې الله تعالی کوم خود لري. ولا تکل للخائنین خصیما. او تم مگرزا او مجوڑیگا د خیانتګرو د طرف نه جګړه کوونکې. واستغفر الله. او د الله نه بخانه طلب کا. ان الله کان غفورا رحیما. بشک الله دی بخون کی او مهربانا. ولا تجادلوا عن الذين. او تجګړه مکوا د هغه خلقو د طرف نه یختانون انفسهم چې د خپل ځانونو سره خیانت کوي. ان الله لا يحب من كان خوانا اسيما. بشک الله نخوخي هغه څوک چې وي ډیر خیانت او ډیر ګناهګار وي ګناهګار. یستخفون من الناس. دوی پټي او شرم کوي د خلقنا، ان دي پټول شي یا شرم کول شي د خلقنا. ولا يستخفون من الله. او دوی نشي پټول د الله نه اوسي. وهو معهم. او الله دوی سره دی اس پا وقت کی جو بیتونا چې دوی د شپې کوم مشورې کوي، ما لا يرضى من القول د هغه خبرو چې الله نه خوښي. وکان الله بما يعملون محيطا. او دی الله په هغه باندې چې کوم دي څه عمل کوي احاطه کوونکې. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. بشک مونږ نازل کړی دا کتاب تا ته په حق سره، لتحکم بین الناس د پاره د دې چې فیصلو کې د پمن د خلقو کې بما د هغه حکم مطابق اراک الله چې کوم الله تا ته خود لري. ولا تکل للخائنین خصیما. او ته مجوړیګا د خیانتګرو د طرف نه جګړه کوونکې. واستغفر الله. او بخانه طلب کړه د الله نه. ان الله کان غفورا رحیما. بشک الله دی بخون کې او مهربانا. ولا تجادلوا عن الذين. او تجګړه مکوا د خلقو د طرفنا یختانون انفسهم چې هغوی د خپل ځانونو سره خیانت کوي. ان الله لا يحب. بشک الله نخوخي من هغه څوک کان چې وي خوانا ډېر لوی خیانتګر، اسیمن او ډېر لوی ګناهګار. یستخفون من الناس. دوی پټول شي د خلقنا. ولا يستخفون من الله. او نشي پټول د الله نه یو کار. وهو معهم. او دا الله دوی سره دی. اذ یبیتون. هر وقت هغه وخت چې دوی د شپې مشورې کوي، ما لا يرضى من القول د هغه خبرو چې الله نه خوښي. وکان الله بما يعملون محيطا. او دی الله په هغه څه باندې چې کوم دوی عمل کوي احاطه کوونکې.